خالی به مې د زړه کور کې جانانه درته ځې وي نو قسم مې دی په خدای وي او قسم مې دی په خدای وي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم ډاکټر عربستان مومن د کیمرامین اسدالله هجران سره ستاسو په خدمت کې حاضر. د پروګرام نوم دی بله ډیوه، میلمه دی راسه اسماعیل شاده. دا ځای زما دپاره لږ نوی دی، خو موږ د خیرالدین کنډو سر ته راختلي یو. دا تاسو چې کوم د شاته کوم بیکګراونډ دی دا د برانخیو د علاقه ده، او د کیمرامین شاته چې کوم علاقه ده نو دغه ته زموږ د خپل ولیمزو ده که نه، هغه به ته هم انشاءالله یو لوکیشن کې بېرته وښیو. نن موږ اسماعیل شاده سره پروګرام کوو او دوی ته هم درخواست کړی و، دوی قبول کړو، زموږ ډېر قدر وکړو، لږ تپوس هم ترې کوو. نو دوی به موږ سره لږ تعارف وکړي چې شاعري د څومره وخت نه کوي او کوم قسم کلام یې خوښېږي. نو شاده صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیاله خو عربستان مومند نورزاده بای او کیمرامین اسد خان بې انتهایي ډېر زیات شکرګزار یم چې تاسو دومره خپل قیمتي ټیم خراب کو او دلته د خیرالدین کانډو کې هم موږ پرې نه ښودو، راپسې راورسېدی. ستا د دې قدم اوچتولو یو جهان مننه او انشاءالله چې موږ به تاسو هر قسم تعاون کوو په دې کې. او ټولو مینوال ته زما دا خواست دی، که زما دي که ستا دي که د بل دي، چې زموږ دا چینل کم چې په بله ډیوه باندې دی هغو ته خواست دی چې دا ښه په مینه سبسکرایب کړي او خپلو کې یو بل څه شیر کړي. ډېره مننه. قدرمن شاعري تقریبا د څومره وخت نه کوئ؟ عربستان مومن د شاعري خو زه تقریبا چې د سن 92 نه کوم، او کله چې په سن 92 او د حکومت ترمنځ څه اختلافات راغلي و، هغې کې ډز ډوز شوي وو، نو زما شروعات هغې ما یو چاربیته جوړه کړې وه، نو زما د شاعرۍ شروعات د سن 92 نه شروع شوي وو. تاسو زیاتر رومانوي کلامونه خوښوئ؟ کوم قسم کلام خوښ دی؟ زما خو خپله انقلابي شاعرۍ څخه شوق ډېر دی، خوښوم م انقلابي شاعري ښه ډېره، او اورم ډېر زیات کلامونه د ملنګ جان شاعره، نو زما خپل انقلابي شاعرۍ سره ډېره زیاته مینه ده. خلک خو به هم پېژني ځکه شاعري هم ډېره خواره ده، او لکه ستاسو کمې ګانې دي ما اورېدلي دي په یوټیوب دغه باندې، په یوټیوب خو شته خو زموږ پروګرام باندې به انشاءالله العزیز چې ډېر زیات خور شي، خو په سټوډیو کې هم ستاسو ډېر پروګرامونه شوي، هغې ته تاسو څنګه وګورئ چې څومره حده پورې تاسو مطمئن یاستئ؟ یاره زه خو که ته ووایم چې ډېر بې انتهایي زیات پروګرامونه زما شوي، کوم چې د کیسټ دور و د هغه وخت نه راواله تر د اوسه پورې ډېر زیات کلامونه دي، ډېره پیژنګلي هم ده، ډېر مینهوال هم دي، په ښه قدر راته ګوري. خو انشاءالله دا ستاسو چې کوم پروګرام شروع کړی د دې زه ستاینه کوم او دې څه زه د هغې نه ډېره زیاته مینه لرم، او انشاءالله چې زما څومره کوشش وي زه به تاسو خپله مینه جاري ساتم. ډېره مننه. ډېرې خبرې به نه کوم ځکه چې ناظرین به بیا وایي چې ته خو ډېر زیات د دوی نه غړېږې، نو زه وایم چې موږ نور منځ کې خایل نه شم، او زموږ پروګرام ته دې څه راوړي د خیر اساس چې ناظرین په تمه دي چې په دغه سکرین باندې سیې کړي؟ ډېر څه مې راوړي دي. بس ارشاد. او پیاله دا یو 5-6 شعر زموږ خوږ ملګری نورزاده چې زموږ د ورور نه کم نه دی، نو چې دومره تکلیف یې تاسو ته کړی او موږ سره دومره مینه لري، دا پیاله 3-4 شعرونه دته زه سپیشل ډالۍ کوم. ارشاد. شعر دی چې وایي د بنګو پیاله مه وینځه خمار به درنه جوړ شي، د بنګو پیاله یې مه وینځه خمار به درنه جوړ شي، او سرور چې د اواز کې وي پنکار به درنه جوړ شي. زما او د جانان ترمنځ لږ اختلافات دي، زما او د جانان ترمنځ لږ اختلافات دي، که یو مازدیګر راغلی شیخه کار به درنه جوړ شي. ډېر ښه ځلې دې ووایه. زما مننه جي. زما او د جانان ترمنځ لږ اختلافات دي، او که یو مازدیګر راغلی شیخه کار به درنه جوړ شي، او خبرې د شکرې دي د عشق ابتدا کې، ډېر ښه خبرې د شکرې دي د عشق ابتدا کې، جانانه سموده پې سوینم پلار به درنه جوړ شي. خبرې د شکرې دي د عشق ابتدا کې، جانانه سموده په سوینم پلار به درنه جوړ شي، او زما د خیله عسکر خو ته یې وکتل مسکی شو، زما د خیله عسکر خو ته یې وکتل مسکی شو، او پالی راته ننو ویلي مالدار به درنه جوړ شي. او یو یار په دنیا ښه وي ډېر یاران شیدا ښه نه وي، یو یار په دنیا ښه وي ډېر یاران شیدا ښه نه وي،
که دا عادت کوي نو دکاندار به درنه جوړ شي. ډېر ښه. بل دا بل یو تازه غزل دی چې ارشاد وایي زه او یار سره تر څنګو د باران د څاڅکو شورو، هاي هاي زه او یار سره تر څنګو د باران د څاڅکو شورو، پورې ورو سور پالنګو د باران د څاڅکو شورو. او د ډېر شوي وخت کیسې وې څه به ما کړې څه به ده کړې، د ډېر شوي وخت کیسې وې څه به ده کړې څه به ما کړې، کله شورو کله جنګو د باران د څاڅکو شورو. او په کتو کتو کې دواړه داسې ورک شو چې بس ورک شو، په کتو کتو کې دواړه داسې ورک شو چې بس ورک شو، بې نشې نشه د بنګو د باران د څاڅکو شورو. او نه غمازو نه رکیبو هر طرف ته خاموشي وه، نه غمازو نه رکیبو هر طرف ته خاموشي وه، نوې شپه وه نوې رنګو د باران د څاڅکو شورو. نه غمازو نه رکیبو هر طرف ته خاموشي وه، نوې شپه وه نوې رنګو د باران د څاڅکو شورو. او د یار مینه محبت کې چا خوشحال لیدلی نه وو، د یار مینه محبت کې چا خوشحال لیدلی نه وو، شیدا ځکه په ژوند تنګو د باران د څاڅکو شورو. او دا بل یو غزل دی چې وایي خالی به مې د زړه کور کې جانانه درته زیوي، خالی به مې د زړه کور کې جانانه درته زیوي، نو قسم مې دې په خدای وي او قسم مې دې په خدای وي. او اغیار دې ټوله ورځ را پسې ګرځي پروا نشته، دا یو رقیب مدام راته په سترګو کې ازغې وي. او رحمان بابا ویلې څه کچه خبره نه ده، رحمان بابا ویلې څه کچه خبره نه ده، عشق په حقیقت کې د معشوق د کوڅې سپی وي او قسم مې دې په خدای وي، قسم مې دې په خدای. او په خپلو سترګو یې وګوره یو ورځ خواسې راشه، په خپلو سترګو یې وګوره یو ورځ خواسې راشه، اختر لکه زموږ د کلیار مازدیګر یې وي. او د سرو ګلونو خار به دې نری غاړې ته جوړ کم، د سرو ګلونو خار به دې نری غاړې ته جوړ کم، زموږ کلي ته راشه خو چې کله په سرلی وي او قسم مې دې په خدای وي، قسم مې دې په خدای. او راځه چې زو صحرا ته یې قربان ټپې به وکړو، راځه چې زو صحرا ته یې قربان ټپې به وکړو، چیلم به وي رباب به وي تړلې به منګې وي. او ستا مینه بازاري د کله وي او کله نه وي، ستا مینه بازاري د کله وي او کله نه وي، چې څوک درکوي زړه ته له هغه به لیونې وي، قسم مې دې په خدای وي او قسم مې دې. او تر هغې به دې نوم اخلم په خوله باندې جانانه، تر هغې به دې نوم اخلم په خوله باندې جانانه، تر څو چې اسماعیل شیدا په دې دنیا ژوندی وي، نو قسم مې دې په خدای وي او قسم مې دې. ډېر اعلی ډېر اعلی. بل انتخاب دا غزل زه بیا د خپل ورور ته ډالۍ کومه، نوې تازه غزل دی چې د ډېر وخت نه یو ښکلی راپسې دی رانه څه غواړي، د ډېر وخت نه یو ښکلی راپسې دی رانه څه غواړي، چې ورې کړم که نه د زړه بدل کې رانه زړه غواړي. او جانانه ستمګره زوروره لږ را وګوره، زما دا لیونی زړه ستا د مړو سترګو کاته غواړي. او د دوو زړونو تړون چې پکې کیږي تر سهاره، د دوو زړونو تړون چې پکې کیږي تر سهاره، د مینې مینان د جمعې شپه غواړي ساړه غواړي. او مننه جي، د دوو زړونو تړون چې پکې کیږي تر سهاره، د مینې مینان د جمعې شپه غواړي ساړه غواړي. او پرون یې د بنګړو غوټه زموږ د کور نه وړي، پرون یې د بنګړو غوټه زموږ د کور نه وړي، نو نن بیا د خندا شنه شوه تورو سترګو له رانجه غواړي. او وړوکی ورور یې راشي د کوټې مخې ته ودرېږي، وړوکی ورور یې راشي د کوټې مخې ته ودرېږي، نو زه پوه شم چې چا به رالېږلې وي خواږه غواړي. او دا وچ غرونه به شنه شي او دا شنه غرونه به ګل شي، دا غرونه تږي شوي دي باران غواړي اوبه غواړي. او وطنه ستا ګټلو له د شمار سړي په کار دي، وطنه ستا ګټلو له د شمار سړي په کار دي، یو څو کسه ځوانان غواړي خدا چې پښتانه غواړي. وطنه ستا ګټلو له د شمار سړي په کار دي، یو څو کسه ځوانان غواړي خدا چې پښتانه غواړي. او بغیر د خپل غرضه چې په چا پسې لګې وي، بغیر د خپل غرضه چې په چا پسې لګې وي، اسد وایي نو دا بعضې ژبې پرې کول غواړي چاړه غواړي.
دا خلک به راته څه وایي او دې خلکو ته به څه ویم دا خلک به راته څه وایي او دې خلکو ته به څه وایم چې دا لیونی شوې په رڼا ورځ رانه خوله غواړي بل انتخاب شته واو ډېر دي دا یو څو شعرونه دي چې د بدو خلک مې وګورئ د شمار نه وتي دي د بدو خلک مې وګورئ د شمار نه وتي دي د خو خلک مې ډېر دي خو د کار نه وتي دي او د هغو خواته به لاړمه چې کلي کې به تنګ شوم د هغو خواته به لاړمه چې کلي کې به تنګ شوم خو هغه خلک اوس نشته دی د ښار نه وتي دي او اجره جومات یې وران کړل رواجونه یې بدل کړل اجره جومات یې وران کړل رواجونه یې بدل کړل دا بعضې پښتانه ګورې د لار نه وتي دي او فکرونو راله لاس په سترګو ایښی دی شمکور یم فکرونو راله لاس په سترګو ایښی دی شمکور یم خیالونه مې نور نه ورځي د یار نه وتي دي او بې وجه بې قصوره چې جانان لارې جدا کړي بې وجه بې قصوره چې جانان لارې جدا کړي د راز پټې خبرې د ریابار نه وتي دي بې وجه بې قصوره چې جانان لارې جدا کړي نو د راز پټې خبرې د ریابار نه وتي دي او چې چا ملنګ بغیر قلنګ شړلی د کوڅو دی چې چا ملنګ بغیر قلنګ شړلی د کوڅو دی هغه خلک په ژوند کې د ازار نه وتي دي او طبیبه بې ترتیبه علاجونه د کار نه کړي طبیبه بې ترتیبه علاجونه د کار نه کړي زخمونه مې د زړه د سورانګار نه وتي دي او مطرب چې به په یو نغمه اوده زړونه راویښ کړل مطرب چې به په یو نغمه اوده زړونه راویښ کړل هغه خواږه اوس نشته د سیتار نه وتي دي او د تورو غرونو بعضې په سر ځي راځي تاویږي د تورو غرونو بعضې په سر ځي راځي تاویږي دا ځکه مرغۍ چپ دي د چغار نه وتي دي او بېخده جړېدلي دي تېر شوي انقلاب کې بېخده جړېدلي دي تېر شوي انقلاب کې د کلي پیغلې ځکه د سینګار نه وتي دي او بغیر د سود حرام نه پکې نور کاروبار نشته بغیر د سود حرام نه پکې نور کاروبار نشته صادق خلک ګوري د بازار نه وتي دي او سرګن نکړي شیدا د زړه رازونه زړه کې خوي سرګن نکړي شیدا د زړه رازونه زړه کې خوي چې چا ویلې خال د زړه د دار نه وتي دي دا اخیری نظم د شاملومه او دا خاص کار دی جوانانو ته زما یو میسج دی که تاسو ګورئ نو په دې موټر سایکلو باندې بلا ځوانانې خاورې شوللي او ورځ د ورځه دا غمونه په وطن کې زیاتیږي که نه نو دوی دپاره یو وړوکی شانتې میسج دی په نظم کې دا د مینهوالو سره شریکومه مننه جي لکه اوبو کې چې تاویږي ملغلره ګرځي او زما د سوي زړه په سر یوه خبره ګرځي لکه اوبو کې چې تاویږي ملغلره ګرځي او زما د سوي زړه په سر یوه خبره ګرځي نن د قلم د خولې نه وتې څو شعرونه لیکم او د چا ژړا لیکم د چا د زړه غمونه لیکم هره ورځ یو نه یو په سرو وینو کې رنګ پروت یو کفن یې سپین د مخه تاو په سور پالنګ پروت وي د ملک تنکي ځوانان لاړل مرګو خوړل او زمونږ د خویندو میندو زړونه جړېدو وخوړل سحر د کوره وځي روغ مازدیګر مړ راځي او د ګل ښایسته وجود په سرو وینو ککړ راځي سحر په کور کې وي غرمه په اسپتال کې پروت یو د خولې خیجی پر یادونه په بدخال کې پروت وي الله رسول ته ګورئ مرګ په بیه خپل ماخلی الله رسول ته ګورئ مرګ په بیه خپل ماخلی خپلو بچو له بس دی نور موټر سایکل ماخلی او څومره سپین سرې میندې ناستې لاس ترزنې شولې د خپل بچی په یو دیدن پسې غمجنې شولې الله رسول ته ګورئ لږ انسانیت په کار دی په هر یو کور کې خپل بچو ته نصیحت په کار دی د کوره بار چې وځئ نیغ په خپله لاره ګرځئ موټر سایکل چې در سره وي په قلاره ګرځئ ژوند قیمتي دی لږ د خپل ځان حفاظت په کار دی او د بعضې عادتونو نه نفرت په کار دی ته خو به مړ شي خو باقي غم به دې کور کې جوړ شي او د خویندو ورونو د مور پلار ژوند به دې اور کې جوړ شي چې بله ورځ دې جړوي هغه شی تل مه اخلئ خپلو بچو له بس دی نور موټر سایکل مه اخلئ موټر سایکل د نوي نسل تباهي جوړه ده په هر یو کور کلي کې سمه بربادي جوړه ده
چې د پخوا تیریږي څومره سټایلونه کوي او بیا د سړک د پاسه پروت وي پر یادونه کوي الله ته وګورئ قلار ګرځئ سپیډونه پرېږدئ سترې جوړیږي نه دا بعضې سټایلونه پرېږدئ څه پهلوان نه چې لاسو کې د غر اوچت کو څه دنیا ورانه شوه چې تا پې مخکې سر اوچت کو هر چاته بد ښکارئ د بعضې عادتونو باندې لږ عمل وکړئ د شیدا په دې شعرونو باندې په مزه ګرځئ عادتونه د یو بل ما اخلئ په مزه ګرځئ عادتونه د یو بل ما اخلئ خپلو بچو له ګورئ نور موټر سیکل ما اخلئ خپلو بچو له ګورئ نور موټر سیکل ما اخلئ خپلو بچو له ګورئ نور موټر سیکل ما اخلئ یو جهان مننه ډېره ډېره مننه ډېره شکریه دا و ناظرین کتونکو اسماعیل شیدا تاسو د د زړه لپاره یادونه هم واورېدل د ده چې کوم سبق موږ له راکړو په دې شعرونو کې هغه هم واورېدل نو امید لرم چې تاسو به دا ډېر زیات خوښ شي خوښ شوی به مې وي تاسو یې مخکې هم پېژنئ موږ دغه کوشش وکړو نور همغه خبره ده تاسو ته چې زه بار بار کوم کامیابۍ سره د الله تعالی نه پس تاسو لاس کې دی تاسو به پې ټاپه واخلئ د کامیابۍ دا شیر هم کوئ ملګرو سره هم شریک کوئ دغه زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ زموږ د فیسبوک پاڼه ده بله ډیوه دا هم درسره لایک کوئ فالو کوئ خلکو سره شیر کوئ امید لرم چې دا پروګرامونه به ستاسو خوښ شي نو د زموږ د یو وړوکې غونې کوشش ته تاسو په کم نظر ګورئ نو زه اوس په دې ځای تاسو نه اجازه غواړم زه یم ډاکټر عربستان مومن د کیمرامین اسدالله هجران سره د الله په امان